سلامونه ګرانو کتونکو، امید دی چې تاسو بخیر. سیاسي او اداره جاتي کشیدګي او تریخواله چې دی هغه بالکل یو فیصله کن مرحلې ته داخل شوی دی. یو ورځ مخکې چې کوم د کور کمانډر کانفرنس و، خصوصي طور له هغه د روټین کور کمانډر کانفرنس ته، په هغې کې چې کومې فیصلې وشوې، خاص کره چې کوم دوی ورته شرپسند وایي، د هغې خلاف د آرمي د دوه ایکټس لاندې د مقدماتو او د کاروایو چې کوم یو فیصله وه، واضح انداز کې د هغې اعلان و. او بیا په سباله باندې د نېشنل سیکیورټي کمیټې چې کوم اجلاس و، چې په هغې کې ټول سټیک هولډر هغې پکې ناست وو، او هم هغه د کور کمانډر کانفرنس هغه کوم نکات چې وو هغه یې تکرار کړ او د هغې عزم یې وکړو. ښکاري داسې چې د عمران خان صاحب او د هغې د پارټۍ خلاف چې دی نه صرف دا چې دغه د سخت اقداماتو کوم ګامونو یا د اقداماتو یا د ګامونو چې کوم فیصله شوې ده په هغې باندې به کار نور تیزیږي، بلکې د بدقسمتۍ نه په دغه ټول پروسس کې به د دې خبرې خدشه چې دی هغه به هر وخت موجوده وي چې د عمران خان صاحب او دغه د پارټۍ سیاست چې کوم دی هغه راون غواړي. په دغه حواله باندې په تحریک انصاف باندې د پابندۍ لګولو یو تجویز چې دی هغه نه صرف دا چې هغه موجود دی، بلکې د نېشنل سیکیورټي کمیټې په اجلاس کې په هغې باندې ډېر سنجیده بحث هم شوی، ډیټیلز به د هغې مخته راشي. د دغه کشیدګۍ په پس منظر کې تېره ورځ چې دی د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان هغه یو ویډیو پیغام چې دی هغه جاري کو، چې په هغې کې د خیبر پښتونخوا چې کوم پښتانه د تحریک انصاف لیډران دي په هغوی طنز وکړو یا هغې ته یې پیغور وکړو چې تاسو په کورونو کې یا په حجرو کې د ګرفتارۍ د یېرې نه پټېږئ مه، بلکې د ځوانانو غوندې یا د سیاسي لیډرانو غوندې یا د کارکونانو غوندې د دغه ګرفتارو چې دی مقابله وکړئ او ځان ورکړئ پولیس ته یا نور ادارو ته. په دغه باندې تحریک انصاف یو ریاکشن چې دی هغه هم مخې ته راغی، خو کله چې موږ دغه پوسټ داسې یو په لایټر موډ کې یا سټایل کې چې دی په سوشل میډیا باندې شیر کو، نو د تحریک انصاف یو ډېر سنجیده، ډېر عزتدار، ډېر بردبار لیډر چې دی چې هغه سابقه یې مینه هم پاتې شوی دی، او په سنجیده خلکو کې د هغه شمار کېږي. ارباب شیر علي صاحب هغه په هغې باندې جواب هم ورکړو. شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بخونکی او مهربانه دی. ګرانو مینوالو کتونکو، تاسو ټولو ته نیکې هیلې او سلامونه. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یې. نن چونکې وي د پښتو خبره کېږي، نو ما وی چې زم لږه خبره وکړم. نن یارانو ته پښتو را یاده شوه او نن پیغام ورکوي چې دا د پښتو وطن دی او پښتو وطن کې زموږ د کورونو بې عزتۍ کېږي. زه ډېر واضح دا خبره کول غواړم چې دا د پښتو وطن دی او په پښتو موږ ټول پوهېږو، او په دې پښتو کې د خپل کور محافظ ته په خپله یې روړول. په تا دا ذمواري جوړېږي چې ته د خپل کور د حیا او د پردې خیال وساتې. نو چې پرون د انقلاب راوسته او لکه د چندخ د دغلته چغه چغه کول، نو چې اف آی آر در باندې وشو او نن چېرته تښتېدلې په سوړه کې پټې، نو پولیس خو به دې لټوي. روزه د سوړې نه د پښتو تقاضه بیا دا وایي چې تا هغه انقلابي وې او انقلابي یې، نو روزه بیا انقلابیان د پولیس نه، تاسو خو د پولیس نه لګیا یې ختم شوی، بس لیډر نه واله اخره پورې تش پولیس ته نه یې رسېدلی، تاسو انقلاب راولی. بیا د پولیس نه پټېږئ مه، مهرباني وکړئ چې په چا اف آی آر یې شوي دي، دا کم تاسو چې کردار ادا که دا 2 ورځې په دې پاکستان کې چې دا کم اور ولګو، کم انقلاب هم چې راوسته او د هغې انقلاب په نتیجه کې چې در باندې اوس اف آی آر یې شوي دي، نو پښتو ډېره ستغه ده، خو بس خبره به ونه کړم. خو اوس مهرباني وکړئ د سوړو نه راوځئ، ګرفتارۍ ورکړئ، څوک به هم ستا کور باندې نه درځي. ګناه ته لکه د ښځو په سوړو پټېږي، بیا اف آی آر شوی درور، تا به را پیدا کوي، تا به کور کې هم ګوري، تا به حجره کې هم ګوري، تا به ګاونډ کې هم ګوري، تا به هر ځای کې ګوري چې کوم ځای کې ته پروت یې، تا به ګوري او تا به را پیدا کوي. نو لکه پښتو ځان کې پیدا کړه، مهرباني وکړه د پښتو خبرې چې کوې، د پښتو تقاضا دا ده چې اف آی آر در باندې شوی دی،
نو لاړ شئ خپله پیشي وکړئ ځان پولیس ته حواله کړئ پته به ولګي بیا چې مزید څه کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایمل خان هغه ستا ویډیو مو وکته یوسفزۍ صاحب ورته جواب ورکړي نو دا جواب حاضر دی. ګوره داسې ده چې پښتو کې ستغه خبره مې خاطر ستا غني ستا د والد صاحب د خاطر کوم موږ به در سره ګزاره کوو. زموږ چې کومه په مخه یو موږ حکومت سره ریاست سره ریاستي ادارو سره په مخه یو هغه ادارې چې کوم ستا مشرانو سره منازعات یې کړی دی خو حل دا دی چې ته اوس د هغې مخه دې نیولې ده او ته موږ ته وایې چې دا دهشتګرد دي او دا چې دی دوی وطن سوځولی دی. دا خیر وختونه بدلېږي. بله خبره داسې ده چې موږ دا نه وایو چې پولیس ته نه راځي. بلکل موږ ګرفتارۍ چې کله موږ راشي ورکوو به موږ فعلحال دې موږ نیسیم زموږ کورونو ته دې راځي خو چې کور ته راځي زنانه پولیس به راولي کني بیا به سبا په قانون کې او په محکمه کې تپوس کوو. ایمل خان پښتنې چې دي پښتنې تور سرې د هغې کمې مه کوه. ته چې وایې چې لکه د ښځو په رنګ پټ شو د دې څه مطلب دی؟ آیا ته خپل هغه ته سپکوي؟ سیاست ستاسو د پارټۍ که وګورې ستا مور بیبي هغې چې کوم دغه مقام و نو ستا د دې خبرې مطلب څه دی؟ د دې وضاحت وکړه. بله خبره داسې ده چې کله ته د نورې کیسې شروع کړو نو بیا به لږې ډېرې شي. پښتو دې ته نه وایي یوازې چې د خپل کور حفاظت وکړه. پښتو دې ته وایي چې بل پښتون کور ته راځي او ته خبرېږې نو ته د هغې تپوس وکړې. پښتو اصلي دا ده. داسې ښکاري چې زه ورته به بیا د پښتو کتابونه کولو دا سبق به دوباره وایو. نور حالات دي سخت دي او تاسو هم راغلي په موږ هم راغله سبا به دا وخت نه بدل به شي او خبرې به داسې کوو چې سبا یو بل سره سترګې لګي وطن زموږ داسې دی. زموږ رواج کې او د نورو خلکو رواج کې فرق دی. کوې دې نه پس بخیر د خبرې لګي زیاتې کول او کوم سختې به وکړم خو زما په خیال چې فی الحال همدا ډېره مهرباني وسله.